السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول خویندرون ته سلامونه او مینه. عزیزانو خات آباد بریالي اوسئ. دغه ژوند چې دی یو ډېر لوی امتحان دی د خدای پاک لخوا نه. دا ژوند خدای پاک موږ او تاسو ته راکړی دی چې په دې ژوند کې موږ او تاسې د دنیا او د مرګ نه وروسته ټولې بریاوې لاسته راوړو، خوشحالۍ لاسته راوړو، هغه څه لاسته راوړو کوم چې خدای پاک موږ او تاسې ته ساتلی دي. نو هیله مې دا ده چې خپل اولادونه د پردو په لاس مه ورکوئ چې داسې درته وروزي چې سبا ستا دشمن وي، ستا د کورنۍ دشمن وي، ستا د خاورې دشمن وي او د خپل اولادونو سره په جنگ یاست. عزیزانو خپل علما تل خپل وي، پردي تل پردي وي. تاسې به په نړۍ کې لیدلی وي هر څوک خپل علما لري، هیڅ چا موږ دپاره نه دي ژړلي، هر یو د خپل وطن دپاره. او دا په دوی باندې فرض ده، دا داسې نه ده چې دا د ګناه کار دی. د هرې خاورې، د هر ملت، د هر قام، د هر هیواد چې علما دي په هغوی باندې فرض دی چې هغه د خپل کورنۍ دپاره، د خپل ګاونډ دپاره، د خپل اولس دپاره کار وکړي. که دوی خپل اولس پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي او راشي موږ ته، هغه د هغې هیواد عالم نه حسابېږي. که موږ او تاسې په دې 50 کالو کې پخپله ولیدل. نو هیله مې د تاسو نه دا ده چې خپل اولادونه د پردو په لاس مه ورکوئ چې داسې درته وروزي چې سبا همدغه اولادونه تاسې وژني، سبا همدغه اولادونه ته وژل کېږي او دا درته ولاړ وي، سبا همدغه اولادونه ستا په کور باندې بمونه غورځول کېږي او دا درته ولاړ وي، سبا همدغه اولادونه ستا په ولس اور بل وي، ستا په خاورې باندې اور بل وي او دی د بل چا په خوا کې ولاړ وي. خپل علما وروزئ. خپل علما ستاسې هغه دي چې ستاسې په غم او په ښادۍ کې د تاسې سره ولاړ وي. کله چې ستاسو په کور باندې غم وي، ستاسې په کور باندې غصب وي، ستاسې په خاوره باندې غصب وي، هغې د تاسې سره ولاړ وي، د نورو سره نه وي ولاړ. نن موږ او تاسې ډېر ګورو، زموږ او ستاسې خپل اولادونه دي خو خبره کوي چې ما دپاره برما مهمه ده او د شیطانۍ خبره به وګوره، ما دپاره اسلام مهم دی. اسلام خو تا ته همدا امر کړی دی چې تا ولد، مور او پلار، خویندې، وروڼه، خپله کورنۍ، خپل خپلوان، قام قبیل، خپله خاوره وساته. د هغې نه وروسته چې ته نرې مخکې لاړ شه، بیا نو فلسطین ته ورسېږه، برما ته ورسېږه، چین او جاپان ته ورسېږه، روس ته ورسېږه. د دې بندیز په تا باندې خدای پاک نه دی ایښی. خو د کومه ځای به پیل کوې؟ د خپل ځان نه. نن زموږ او ستاسې په کور کې غم دی، نن زموږ او ستاسې په کوڅو کې غوغا ده. څوک را سره ولاړ دي؟ کوم عالم را سره ولاړ دی؟ ها، کوم چې د خپل قام عالم وي، کوم چې د خپل کورنۍ عالم وي، د خپل خاورې وي، هغه که غږ اوچت کړي سبا یې درته لړه کړی وي. دا ځکه چې دوی نه غواړي چې موږ او تاسې خپل بچي په خپله وروزو، داسې وروزو څنګه چې خدای پاک غواړي. راځئ چې د خپلو علماو تر شا ودرېږو، راځئ چې د خپلو علماو ملاتړ وکړو. نن په موږ او تاسې کې ډېر داسې علما شته چې په حق پوهېږي خو غریبان څه نشي ویلی. د بوسو لاندې اوبه تېرېږي او خبره وکړي، بیا یې راتاو کړي چې پنجاب زموږ هیواد دی او پنجاب زموږ مور ده. دا ځکه چې ډارېږي چې سبا ما خیر نشته، په موږ باندې هم د دوی باور نشته، ځکه چې موږ او تاسې هم هغه خلک یو چې څنګه یې مولا یې هغسې مقتدیان. نو راځئ چې خپل علما خپل کړو، د هغې تر شا ودرېږو او خپل بچیان داسې وروزو که چېرته موږ ښه علما ولرو، هغې به موږ او تاسو ته ښه اولادونه وروزي، ښه علما به راته وروزي. هغې به بیا څوک وي؟ هغې به د خپلې کورنۍ، د خپل ولس، د خپلې خاورې تر شا ولاړ وي او هغې دپاره به کار کوي. نو عزیزانو راځئ چې موږ او تاسې د خپلو علماو ملاتړ وکړو او تر شا ودرېږو.